الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې مچاته تاوان رسوه نه د چاته د تاوان رسېدو ذریعه او سبب ګرځي. محترمینو دا څومره قیمتي خبره ده. دا دوه تورې چې سړی د خپل ځان سره کښیږدي، لا ضرر ولا ضرار، مچاته تاوان رسوه مه د تاوان رسېدو سبب ګرځه، یعنی ذریعه هم جوړېږي. محترمو عزتمنو، که چیرې په دغه حدیث باندې موږ تاسې په عمل کولو کامیابه سو نو د دنیا عشي او ښادۍ مې ټولې حاصل کړي. نن معاشره کې چې موږ وګورو ټوله پر دې باندې لګیا دي چې یو بل ته تاوان څنګه ورسوي، د بل په تاوان خوشحاله وي، یا خپله تاوان ورسوي یا د تاوان سبب وګرځي. تاوان رسول پر څو قسمه دي. ځینې دنیاوي تاوان ورسوي، د هغه و ګاډۍ ته نقصان ورسوي، د هغه و موټر ته نقصان ورسوي. در دې موږ داسې خلک لیدلی دي چې د چا موټر ولاړ دي بس لیکي را پراکش کړي، دا مو درته خوند ورکوي ولې د ده سره موټر نشته. د یو چا ښه شی راوړی دی، دی بل چا ته وایي چې دا 2 نمبر شی، دا تاوان ورسوي. حالانکه هغه به ښه شی وي، لیکن دکانداران یو بل ته د تاوان رسولو په هڅه کې دي. یو د یو پر شانو باندې عیبونه ږدي، بل د بل پر شانو باندې عیبونه ږدي. ډاکټران یو د بل د تاوان رسولو په هڅه کې وي، یو د یو ډاکټر ته تاوان رسوي، بل او بل ډاکټر ته دا څنګه دوا درکړې ده، دا څنګه ګولۍ درکړې ده، دا څنګه شیان درکړي. جسماني لحاظ سره تاوانونه رسوي، یو به د یو جاسوسي کوي، بل به د بل جاسوسي کوي. د دنیا د هیڅو پیسو دپاره د خپل مسلمان ورور جاسوسي کوي چې د دې د فلانی شی خراب دی، د دې فلانی شی خراب دی، دا داسې دی او دا داسې دی. هغه غریبانو بیا تانې له بیولي، ما بس قیدخانې له به بیولي، ولټکول به ورکوي. یعنی که چیرې دغه یو حدیث بس دا 2 تورې عملي کړي، مه چاته تاوان رسوه، مه د تاوان رسولو سبب ګرځي. یعنی تاوان نقصان رسول چې په هره طریقه دې باید ځان ځینو وساتو. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.